ولسمشر غني وایي نړۍ 15 کاله واکمنې ډلې ته انتظار وکړ، نور ترې ناهیلي شوي دي. افغانستان خپل پخوانی ارزښت بایللی، نړۍ او ګاونډیان اوس ورته د یو شریک پر ځای د یو لوی امنیتي ګواښ په سترګه ګوري. ولسمشر محمد اشرف غني له یوې اوږدې چوپتیا د حاکمې ډلې د 15 کلنې واکمنۍ په اړه تر ټولو توندې، بېسارې او جدي خبرې کړې دي. هغه د بحران د مشروعیت، د ولس د لوږې او د نجونو د تړلو ښوونځیو په اړه داسې خبرداری ورکړی چې د افغانستان راتلونکی انځوروي. دا چې ولسمشر غني نور څه ویلي او د واکمنې ډلې لپاره یې کومې کرښې راښکلي دي، دا ویډیو تر پایه وګورئ. درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. ولسمشر غني د لوی اختر د مبارکۍ پیغام کې یو ځل بیا د سیمې او افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنه شریکه کړې او د واکمنې ډلې 15 کلنې دورې ته په اشارې ویلي نړۍ په تیرو 15 کلونو کې افغانستان ته منتظره پاتې شوه چې وګوري څه تغییرات رامنځته کیږي. خو دغه انتظار په ناهیلي پای ته رسیدلی دی. افغانستان په بېساري ډول منځوي شوی دی او تقریبا ټولو طرفه افغانستان ته نور د یو ګاونډي په سترګه نه بلکې د یو امنیتي ګواښ په سترګه ګوري. ان هغوی چې حاضر وو حاکمې ډلې ته فرصت ورکړي اوس په ښکاره وایي د افغانستان له خاورې څخه د وسلوالو له ګواښ سره مخ دي. ولسمشر غني زیاته کړې دا هماغه د بحران مشروعیت دی چې ما یې کلونه په اړه خبرداری ورکړی دی. مشروعیت په زور او ادعا نه ترلاسه کیږي. ملت مشروعیت هغه چاته ورکوي چې په خپله اراده یې په آزادانه ډول انتخاب کړی وي. حاکمې ډلې خپلې سترګې د هغه تحول اعمق پورې تړلي دي چې د افغانانو په ذهن او روان کې رامنځته شوی دی. معنا چې خلک له موږ ډاریږي. هغوی چې د خپل ملت له نبض خبر نه دي هیڅ کله د ملت واقعي استازي نشي کېدای. ولسمشر غني ویلي د روان وضعیت د پیټي زور له بده مرغه ولس زغمي. نن بېشمېره کورنۍ حیرانې دي چې په یوه مړۍ ډوډۍ لومړی د کوم بچي خېټه مړه کړي. چاپېریال مو د اقلیمي بدلون له ژورو منفي پایلو سره مخ دی. فصلونه مو په وچکالۍ سوځېږي او د کور سرپناه مو سیلابونه ویجاړوي. یو ځل بیا وایم چې زموږ لوږه ازلي نه ده، دا د انتخابونو پایله ده او که سم انتخابونه وشي هیواد مو د الله په فضل دومره امکانات لري چې د نسلونو لوږه او بېوزلي پرې ختمه شي. ولسمشر غني زیاته کړې د قربانۍ په دې ورځ باید پوه شو چې قرباني یوازې وینې تویول نه دي. د الله دربار ته د مسلمان نیت او اخلاص رسیږي. دا هغه ورځ ده چې مسلمانان د یو بل لاسنیوی کوي. پر بیت المال مسلط باید وپوهیږي چې دغه پانګه یوازې د بېوزلو، کونډو، یتیمانو او افغان ملت حق دی، نه د واکمنو شخصي مال. ولسمشر غني افغان نجونې مخاطبې کړي دي او ورته یې ویلي دي زه ستاسو درد او ویره درک کوم او په دې پوهیږم چې ویره مو د سبا، بل سبا، بلې میاشتې او بل کال ده چې ښوونځی، کار او په ټولنه کې به ګډون ولرئ او که نه. له نجونو زده کړې پاتې کېدل او د ځوانانو نامعلوم برخلیک فرعي مسایل نه دي، دا اصلي مسله ده. هیڅ ملت په یوه پښه مزل نشي کولی. ما تل ویلي چې یوه لوستې نجلۍ 15 نسلونه بدلولی شي. زموږ پیغلو او ځوانانو ته باید د پیټي په سترګه ونه کتل شي. دا زموږ د هیواد راتلونکی دی او د 2024 کال د افغانستان بنسټ به د دوی په ځواکمنو اوږو ایښی وي. د دغو څرګندونو په اړه خپل نظرونه له موږ سره په کمنټونو کې شریک کړئ او د نورو تازه او کره خبرونو او شننو لپاره زموږ پاڼه فالو او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو، له ملتیا مو مننه.